محبت خو د وزګارو خلکو کار دی، ورکوی د بیکارو خلکو کار دی. چاپلوسی خو د بنده بندګیری ده، غلامی خو د مردارو خلکو کار دی. د ملک بچیه لاس په دی پلی شي، دا بلچی وخل د خوارو خلکو کار دی. زه د خپلې غریبۍ سره مشغول یم، ستا دعوې خو د مالدارو خلکو کار دی. زه مختار یم خو هغه مختار نه یم، زور زیاتې د خود مختارو خلکو کار دی. د وصال د مازدیګر ملګرو سلامونه واخلئ. ستاسو ملګری نیازه خان یم او ادبي پروګرام د وصال مازدیګر دی. دغه شعرونه به تاسو څه وخت وړاندې اورېدلي وي، کتلي وي. دغه د مختار حیران رور دی، څوک چې د بونیر کنګرګلۍ بامپوخې سره علاقه لري. د هغوی خواله دغه د وصال مازدیګر مو راوړی دی او غواړو چې مختار رور به نوي نوي شعرونه لیکلي، نوي نوي فکرونه به یې راوړي، خیالونه به یې راوړي وي او د ملګرو خوښ کړي وو. موږ د هغې ټولو ملګرو د هغې مینوالو مننه کوو چې دغه خپرونه زموږ خوښه کړي. نو موږ هڅوي چې موږ په دغې خپلو ملګرو پسې وګرځو، لی په لی وګرځو، ښکلې ښکلې شعرونه راټول کړو، غزلې راټولې کړو، د خوند او د کار خبرې راټولې کړو، له خپلې دغې پښتنو سره د خپلو مینوالو سره یې شریکې کړو، د هغې نه هغوی زده کړه هم وکړي او خوندونه ترې هم واخلي. نو راځئ چې په شریکه باندې د مختار رور نه شعرونه واورو او د هغوی ژوند وپوښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي. مختار صاحب سلامونه مو واخله. وعلیکم سلام. نیازک خان وروره په خیره، لې هرکلی درته وایم او ډېره مهرباني تاسو ماله په دویمه پیره باندې مقرره کړه. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. ډېره مننه، ډېر ژوند درته غواړم. دغه ملګرو به ستاسو دغه شعرونه اورېدلي وو، غزلې اورېدلې وې، دغه یې ډېر زیاتې خوښې کړې وې. نو هغوی به بار بار وی چې یاره مختار خو به بلا شاعري کړې وي، نو چې بیا وله لاړ شي. خو دغه لارې که هر څومره اوږدې دي، خو چې د پښتو ژبې دپاره کار دی، د پښتو پښتونولۍ دپاره کار دی، نو دغه لارې اسانېږي. که په دوړو کې راځو، که په غرونو راخیږو، که په شډلو لارو راځو، که په هر څنګه راځو، خو له ځان سره دغه ستاسو شعرونه، د نورو یارانو دوستانو ادیبانو شعرونه زمزمه کوو او په دغې لاره باندې را روان یو. نو دغه ملګري به تاسو نیغ په نیغه ګوري، څه مو لیکلي، څه به راته وایي چې موږ ته هم دا ناست ملګري خوندونه واخلو او دغه مینوال ته هم زموږ خوندونه واخلي. ټولو مینوالو شکریه ادا کوم. یو څو شعر ورته وایم، بیا به درته یو غزل ووایم. غوږ وږي ورته. جانان له مزې ځان له غمونه، جانان له مزې ځان له غمونه، بیا خو م خفه دی یار میرات مړی. ډېر ښه دی. روغ نه دی خلقه مختار پاگل دی، روغ نه دی خلقه مختار پاگل دی، په خر یو ښکلي وي ځان خوړلی. اوس یو غزل درته ډالۍ کومه. اشنا ما به په زړه کې ستا یادونه ګرځول، اشنا ما به په زړه کې ستا یادونه ګرځول، تا نه لیدو خو ما به په سر غرونه ګرځول. ډېر ښه، تا نه لیدل خو ما به په سر غرونه ګرځول. ډېر ښه دی. ستا مینه ګرانه سوه خو په وران کندر کې شپه وه، ستا مینه ګرانه سوه خو په وران کندر کې شپه وه، ما ټول عمر د ځان سره وخمونه ګرځول. هغه ښایست دې څه شو یار، هغه خندا دې څه شوه، هغه ښایست دې څه شو یار، هغه خندا دې څه شوه، په مونږه لیونو چې دې سرونه ګرځول. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، ډېر ښه. ډېره مننه. راځه خپو ته مې کښېنه پخوانۍ قصې شروع کا، راځه خپو ته مې کښېنه پخوانۍ قصې شروع کا، ستا یاد شي په لمبو چې به دې زړونه ګرځول. ډېر ښه، ستا یاد شي په لمبو چې به دې زړونه ګرځول. دوستان مې ټول څه یو زه بدبخته وم مینو، دوستان مې ټول څه یو زه بدبخته وم مینو، ما خسې په دوستانو ګمانونه ګرځول. ډېر ښه دی، ډېر ښه. جانانه ستا واده او د مختار لیونۍ مینه، جانانه ستا واده او د مختار لیونۍ مینه، ملا نه به مې مخکې سلامونه ګرځول. ډېر ښه دی، دا شعر راته بیا ووایه، ډېر ښکلی دی. جانانه ستا واده او د مختار لیونۍ مینه، ملا نه به مې مخکې سلامونه ګرځول. ډېر ښه. مختار صاحب ډېر ښکلی غزل. ملګرو د مختار رور غزل مو واورېدو، خو یو څه لفظونه یې را یادېږي چې دغه شعر راته را یاد نه شي، خو هغه ردیف یې څه نه وې، نو داسې څه شعرونه وو. که ستاسو په حافظه کې وي نو غواړو چې دغه را سره هم شریک کړي چې زموږ دغه ملګري ته خوندونه واخلي او بیا په رڼا کې خپل ملکان ته ځمه، نو دغه شعرونه را سره شریک کړي، خوشحاله دغه به سره شریک کړم. خو څه به رانه پکې یېرېږي را یېرېږي چې کوم درته یاد وي هغه راته ووایه. د هغې بخښنه غواړم. ته خو داسې نه وې نه، ما سره ډېر ښه وې نه، زه څومره جاهله وم، تا به هم څه نه وې نه، زه څومره جاهله وم، تا به هم څه نه وې نه، اوس مې مرګ له لار ګورې، تا به راته زړه وې نه، زه در نه رښتیا زار شوم، تا به تش په خوله وې نه، او ته په هر څه پوه وې، تا مختار ته نه وې نه،
ته په هر څه پوهه وې، تا مختار ته نه وې نه. ډېره مننه مختار صاحب، ډېر ژوند درته غواړم. ګرانو ملګرو، د وصال په مازدیګر کې مو مختار حیران رور واورېدو چې د هغه د شاعرۍ نه به تاسو خوند اخیستی وي. لاره اکثر ډېر ملګري به راتلو او په لاره باندې به ویډیو یا ریکارډ کړه یا نه، خو ملګرو له به راغلو، خو اکثر د ملګرو څه مصروفیات وي، نو په دغې وجه باندې هغه ملګري زموږ نه پاتې شي. په تیره باندې د منیر رور ډېره مننه کوم چې دغه ویډیو یې رانه ریکارډ کړله، چې دغه په وجود کې مو دغه ساګانې ښکته بره کېږي، بیا به هم په داسې ملګرو باندې ګرځو، د کار خبرې به راټولو، د کار شاعري به راټولو او ستاسو سره به یې شریک کوو. د بل ملګري د تګ پورې خپل ملګري نازخان له ورکړئ اجازت چې هر ځای الله مو ښاد آباد لره. د لوی الله په امان.